السلام علیکم ګرانو محترم اولیدونکو د دویچ میټ ابراهیم یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوږ خوشحاله به یاست. د نن ورځې په درس کې به das Grundverben sein په اړه باندې ولرو. Grundverben بنسټیز فعلونه یا اصلي فعلونه د sein په برخه کې. نو که تاسو چیرته د جرمني ژبې د ګرامر نور درسونه نه وي لیدلی زموږ یوټیوب چینل ته لاړ شئ. هلته پښتو ژبه د جرمني ژبې د ګرامر ډېر درسونه موجود دي. دلته لرو فوم شکل پخونومن ضمیرونه یا ضمایر پخیرسینس یا دا د حاضر حالته او پخیرټغیټم دا د تیرې زمانې حالته په تیره زمانه کې. نو لومړی دلته په همدې فورم کې لرو زینګولر چې هغه د یو شخص لپاره وي د یو نفر او پلوغال همهغه د ډیرو کسانو لپاره دی. پلوغال ډیره جمع ده. پرونومن دلته لرو ایخ زه بین یا یعنی په حاضر حالت کې د زاین فورم یا شکل چې ده همهغه بین ده. ایخ بین زه یم. ایخ بین یعنی زه یم. که چیرته دا په تیره زمانه کې وایو ایخ زه وا یعنی ومه. ایخ وا ومه. زه ومه دا په تیره زمانه کې ده. د زاین حالت په پخیرسینس حاضره زمانه کې بین ده او په تیره زمانه کې وا ده. وا بیا په زینګولر کې دو تو دا هم د یو نفر لپاره ده. یو دو بیست یعنی تو یې دو بیست دا هم د حاضر حالت یې ده. او دو واست تو ولی دا تیر حالت ده. پخیرټغیټم یا پرټیرټم حالت ده. دا په تیر حالت کې یعنی تو وی. دلته بیا لرو ایا دا یعنی نارینه لپاره، زی یعنی دا د ښځې لپاره او ایس د دا هم د یو مفرد حالت ده. زینګولر په دې کې د زاین حالت ایست ده. ایا زی ایس ایست په حاضر حالت کې ده. او که چیرته بیا په تیر حالت کې وایو ایا دای زی دا ایس دغه وا وو دا بیا تیر حالت ده. اوس راځو د پلوغال یا د جمع حالت ته. په جمع حالت کې لرو wir sind موږ یو. wir موږه دا د جمع حالت ته. wir sind موږ یو دا په حاضره زمانه کې ده. که چیرته په تیر حالت کې وایو wir waren wir waren یعنی موږ وو دا بیا هم د جمع حالت ولی په تیر حالت کې ده. پخیرټغیټم کې ده. واغن بیا ای تاسو دا هم د جمع حالت ته. زاید تاسو یاست. ای زاید تاسو یاست دا د حاضر حالت کې ده د زاین. که چیرې په تیر حالت کې وایو ای تاسو وات تاسو یعنی واست دا هم تیره زمانه کې ده. بیا لرو زی دوی یا هغوی دا هم د جمع حالت ته. زند دی دا زند بیا د جمع حالت ده. زی زند یعنی دوی دی همدا په حاضر حالت کې ده. که چیرته موږ په تیر حالت کې وایو زی واغن دوی هغوی وو دا هم د جمع حالت ده. نو دا و د Grundverben د زاین په پخیرسینس حاضر حالت کې او پخیرټغیټم په تیره حالت کې تیره زمانه کې. نو که تاسو چیرته غواړئ چې همداسې نورو درسونو نه برخمن شئ نو د دویچ میټ ابراهیم یوټیوب چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ. همدارنګه کولی شئ چې د همدې چینل په مربوطو ټیلیګرام ګروپ یا واتساپ ګروپ کې هم ګډون وکوئ او د چینل سبسکرایب کیدل یاد مه باسئ. د بیل تڼۍ هم د سره پریس کړئ تر څو تاسو ته خبرتیا حاصله شي کله چې موږ نوی درس یوټیوب چینل ته اپلوډوو. نو تر بیا پورې مو ښې چارې الله مو مل شه. بای بای.